فقط دا درې کارونه کول هر قسم میرمن که هغه ډیره سخت مزاجه هم وي هغه د کوروالي دپاره راضي کیدلی شي او هغه ستاسو هره خبره منلی شي. په دې ویډیو کې به تاسو سره ډیر نوي معلومات شریکوم. تاسو مهرباني وکړئ موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، کله چې یو هلک او جنۍ واده وکړي نو هغوی ته د واده نه پس دا مشکل هم وي چې اکثره ښځې د کوروالي دپاره نه راضي کیږي. په هغې کې یو لویه وجه دا وي چې یو هلک یعنې خاوند چې دی د ښځې دپاره اکثر داسې ښکاري چې دا زما دپاره یو نوی انسان دی، نو په ډېرې اسانۍ سره هغه ته خپل ځان نه سپاري. نو پکار ده چې یو دوه کارونه هم سړی وکړي، نو په دغه کارونو سره به ښځه ستاسو لاس ته راشي، ستاسو خبره به ومني او تاسو چې ورته څه هم وایئ هغه به د زړه نه ومني. په دغه کې لومړی کار چې کوم دی هغه دا دی چې که ستاسو ښځه ستاسو نه خفه وي یا تاسو ته ځان نه درکوي نو پکار ده چې تاسو د هغې دپاره ګلونه او یا داسې تحفې راواخلئ چې د هغې خوښې وي. کله چې تاسو دا کار وکړئ نو د هغې زړه هم دې سره نرمیږي او هغه فکر کوي چې خاوند مې زما څومره خیال ساتي، نو په دې وجه باندې بیا ستاسو هم خیال ساتل کیږي او ستاسو دغه مراد پوره کیدلی شي. دویم قسم کار چې دغه هم ډیر زیات ضروري دی هغه دا چې تاسو ته پکار دي د خپلې میرمنې تعریف وکړئ، د هغوی صفت وکړئ او هغې دپاره داسې الفاظ وکاروئ چې هغه په هغې باندې خوشحاله شي. ځکه چې هر انسان چې دی په خپل صفت باندې خوشحالیږي او ښځه بیا داسې ده چې هغه خو ډیره زیاته خوشحالیږي. نو په دې وجه باندې دې کار ته سوچ کول پکار دی په ډیر سیاسي طریقې سره تاسو د خپلې میرمنې زړه لاسته راوړلی شئ. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي، دا معلومات مو خوښ شوي وي نو ضرور درسره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په آینده وخت کې به هم تاسو همدغسې ښایسته معلوماتو او ویډیوګانو نه په وخت خبریږئ.